د پکتیا پخوانی والي حلیم فدایي د طالبانو د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی وژنې ته په غبرګون کې ویلي دا د هیبت الله کار دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پکتیکا پخوانی والي حلیم فدایي د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی وژنې ته په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کار یا دا د هیبت الله په مستقیم هدایت او یا لږ تر لږه د هغه په مشوره او تفاهم سره شوی دی. هیبت الله د دې اقدام له لارې غواړي ښکاره پیغام ورکړي چې دی یوازې د سیاسي حذف نه بلکې د حقاني شبکې د فزیکي حذف توان هم لري. فدایي لیکلي چې دغه وژنې د طالبانو د امنیت ادعاوې هم ننګولې دي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې یوازې یو ورځ وړاندې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په غیر مستقیم ډول د خپل امیر انحصاري سیاستونه په کلکو ټکو غندلي وو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا